د افغانستان د والیبال ملي فدراسیون وایي چې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله به د روانې مې میاشتې په 12مه نیټه د آسیایي کلبونو د قهرمانانو تر نامه لاندې لوبو کې د ګډون په موخه بحرین هیواد ته ولاړه شي. دغه لوبې د افغانستان په شمول د 14 آسیایي هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د دې لوبو لپاره افغان لوبډله پوره چمتووالی لري چې دوی به وکولی شي په دې لوبو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د مالان میډیا درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو په خیر، هیله ده چې ښه به یاست. درنو لیدونکو، نن درته د افغانستان د والیبال فدراسیون د نشراتو له رئیس ښاغلي اتل مشواڼي صاحب سره مرکه لرو. هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. نو ستاسو پام راګرځوم له ښاغلي مشواڼي صاحب سره ځانګړې او بشپړې مرکې ته. د والیبال دغه لوبې چې دي د آسیایي کلبونو ترمنځ د قهرمانۍ په نامه د اتلانو په نامه، او دغه لپاره دا کمپ چې دی دلته په د بدني روزنې او سپورت ریاست په 2500 کسیز جمنازیوم کې پیل شوی دی. د مجربو روزونکو تر څارنې لاندې د هغوی تر رهنمایي لاندې دا کلب پیل دی او انشاءالله د می میاشت تر 12مه نیټې به دوام وکړي چې 10 ورځې نور هم دوام کوي. د ده په خبره چې له دې وروسته به د افغانستان د والیبال ملي لوبډله له مالدیف او په ایران هیواد کې د آسیایي هیوادونو د کلبونو ترمنځ به سیالۍ ولري. د والیبال ټیم لپاره موږ پلانونه دا دي چې هم په داخلي برخه کې هغوی ته د سپورت او د سیالیو او د تمریناتي کمپونو زمینه موږ په پلان کې لرو چې ورته جوړه سي. هم بهرنۍ لوبې لري والیبال ملي ټیم او د کلب د کامیر کلب چې په خارجي لوبې هم لري، په مالدیف هیواد سره لوبې لري، په ایران کې د آسیایي کلبونو ترمنځ سیالۍ د هغه لري، او خپل دغه اوسنی کامپ چې کوم دی بحرین هیواد کې سیالۍ دا لري په دا نږدې راتلونکو کې. او خپل په داخل کې هم د ده لپاره د لوبو لپاره موږ پلان لرو چې د کلبونو ترمنځ سیالۍ په داخل کې داخلي کلبونو ترمنځ خپل په افغانستان کې سیالۍ انشاءالله په پام کې دي چې ونیول سي. سرتاسري سیالۍ دي چې د ټول افغانستان د ولایتونو ترمنځ به د البته د والیبال د غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ کیږي، او بیا په ټولو کې سږ کال هم موږ د والیبال غوره لیګ دریم پړاو سیالۍ انشاءالله غوره لیګ په پام کې لرو چې هغه به ترسره کیږي. له دې نه مخکې موږ یو 2 خارجي سفرونه البته په دا نږدې تیر کال کې 6 میاشتو کې موږ درلودو. پاکستان هیواد لاهور ښار کې سیالۍ وې 5 آسیایي ملکونو ترمنځ، هلته هم پکې ګډون کړی و، او بیا په مالدیف هیواد کې سیالۍ ولې چې غالبا هلته هم 7 آسیایي ملکونو ګډون کړی. نو د مالدیف هیواد کې د موږ لوبډلې چې ګډون کړی و 3 پرله پسې لوبې وګټلې. مالیزیا نه وګټله، سنګاپور نه وګټله، خپل مالدیف هیواد نه وګټله. خو بیا په 4مه لوبه کې چې سیمه فاینال و هغه کې لوبه وبایلله، نو په هغه برخه کې موږ لاسته راوړنې درلودلې دي. دی همداراز زیاتوي چې موږ 54 فعال فدراسیونونه لرو او پلان لرو چې په هره برخه کې منظمې لوبې ترسره شي. وایي چې نه یوازې د والیبال په برخه کې پلان لرو، بلکې د ورزش په هره برخه کې نوي پلانونه لرو. عموما دا خو چې دی موږ خپل پلان ته ګورو کاري، خو د دغو سیالیو نه وروسته کله چې سرتاسري سیالۍ ترسره سي نو انشاءالله چې 4-5 میاشتې وروسته به ترسره کیږي. دغه ابتدایي سیالۍ د کلبونو ترمنځ سیالۍ سرتاسري سیالۍ چې دا ترسره سي، دغه نه وروسته بیا د لیګ نوبت دی هغه به ترسره کوو انشاءالله. د اولمپیک ملي کمیټې د تخنیکي ستونزو له کبله د لوبو ټول مصارف د افغانستان د داخلي او بهرنیو لوبو لپاره د افغانستان اسلامي امارت ورکوي. د ده په خبره چې په ځینو لویو سیالیو کې شخصي شرکتونو هم ورسره همکاري کړې ده. دغه بحرین لوبې موږ په مخکې لرو چې د کامیر خصوصي کلب په دې کې ګډون کوي. په دې کې د ملي لوبډلې لوبغاړي دي
او د نور خصوصي کلبونو نه پکې لوبغاړي ګډون لري. له دې نه وروسته بیا له مالدیف هیواد سره سیالۍ دي او بیا په ایران کې د آسیایي ملکونو د کلبونو ترمنځ سیالۍ دي چې دا به ترسره کیږي انشاءالله. دی وایي چې رسنۍ ډېر مهم رول لوبولی شي. رسنۍ کولی شي چې د افغانستان د ورزش په پرمختګ کې او هیوادوالو ته د ورزش په تړاو معلومات ورسوي. دی وایي چې موږ د رسنیو سره پوره همکاري لرو. عموما د خپل ټیم مطابق تقریبا تر 12-14 پورې چې زه پکې هغه نسم دقیق دوی لوبغاړي دغه کیمپ کې ګډون لري او بیا له دې نه وروسته کله چې لوبو ته لیږل کېږي یا ما خپل د والیبال د لوبډلې مطابق دغه تعداد لوبغاړي له کیمپ انتخابي او ګډون کوي په سیالۍ کې. د مشواڼي په خبره چې افغان تجارانو او سوداګرو د ورزش په ډیرو برخو کې له موږ سره همکاري کړې ده. د ده په خبره دغه همکاري د دې سبب شوې ده چې د ورزش په برخه کې نوې برنامې جوړې کړو. د له تجارانو او سوداګرو څخه غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې کومې لویې سیالۍ لري نو له موږ سره پوره همکاري وکړي. په مجموع کې موږ د سپورت ټولو برخو ته منظم پلان لرو چې نه تنها د والیبال په برخه کې بلکې د افغانستان څومره لوبې چې دي 54 فعال فدراسیونونه موږ لرو، یعنې 54 نوع لوبې د ټولو ته موږ پلان لرو. په ټولو برخو کې انشاءالله منظم کار روان دی. نو که په هر ولایت کې په هر سیمه کې یو لوبغاړی یو برخه کې فعالیت کوي ورزش کوي، پیغام دا دی چې ما خپل برخه کې خواري وکړي. انشاءالله هغه کوم ترتیب چې په موږ پورې مربوط وي د سیالۍ برخه کوي، هغه که د ولایتونو انتخابي سیالۍ وي، بیا په ملي سطح انتخابي سیالۍ وي او همدا ډول سره د هرې برخې ورزش کې په نړیوالو لوبو کې د ګډون کې مسله وي. د ټولو برخو ته موږ پلان لرو او دې ته هم کار هم کړی دی، کوو انشاءالله. له دې وړاندې د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په پاکستان کې د آسیایي هیوادونو ترمنځ سیالۍ درلودې او له هغې وروسته په مالدیف هیواد کې د 7 آسیایي هیوادونو ترمنځ سیالۍ وې چې افغانستان پکې 3 پرله پسې لوبې وګټلې. اوس وخت کې خو تقریبا د شپږو میاشتې وشولې له کال چې د دغه داخلي سیالیو او د خارجي لوبو د مصارفو برخه کې ډیره برخه کې دغه ټول مصارف چې دي د افغانستان اسلامي امارت ورکوي، ځکه چې موږ هغه پخوانۍ نړیوالو انجوګانو یا کوم اولمپیک ملي کمیټې چې ولې کوم مصارف چې مخکې موږ ته رالیږلو موږ ته راکولو د اولمپیک کمیټې ته، هغه د څه وخت د تخنیکي ستونزو له وجې ځنډېدلي دي، د بانکي ستونزو له وجې. نو دغه داخلي مصارف څومره چې موږ دلته لرو، که هغه د انتخابي لوبې مصارف دي، که د ورزشکارانو د لباسونو مسله ده، که د لوبو د تنظیم مصارف دي، ټول موږ له خپلې داخلي بودیجې کړی دی. البته په ځینو غټو سیالیو کې لیګونو کې یا دغسې لکه اوس چې د بحرین هیواد ته زموږ د والیبال لوبډله ځي، په دې کې موږ سره شخصي شرکتونو هم همکاري کړې ده. نو هغو هم همکاري کړې ده او خپله د افغانستان اسلامي امارت پوره همکاري کړې په دې برخه. د مشواڼي په خبره چې د افغانستان د والیبال لوبډلې مینوال ډیر زیات دي، ځکه چې د دغه لوبې د ورزش ساحه زیاته ده او په ټول افغانستان کې عامه ده. ډېر مهم دی. لکه تاسو پوهیږئ ورزش هغه برخه ده چې تقریبا د یو ټولنې یا د ولس ټول قشر پورې اړه لري. هغه کې سیاسي بیلوالی یا مثلا اقتصادي طبقاتي برخې هغه بیلوالی په نظر کې نه نیول کېږي، بلکې د ټولو لپاره دی. نو په دې کې رسنۍ ډېر مهم رول لوبولی سي. موږ مخکې هم رسنیو نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د ورزش په پرمختګ کې دغه پیغام په رسولو کې او عموما د دغه ورزش د ولسونو ته رسولو کې له موږ سره همکاري وکړي. خپله په دې برخه کې موږ له رسنیو سره پوره همکار یو او راتلونکي کې مو هم له رسنیو نه هغه خصوصي رسنۍ دي که مثلا په لوړه سطح بین المللي دي، غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ورزش کوم پرمختګونه چې اوس کوم روان دي موږ لرو او عملا کوم برنامې چې کېږي د دې په کور کولو کې او ولس ته نړیوالو ته رسولو کې له موږ سره همکاري وکړي. اول خو په دې برخه کې زه له افغان تجارانو خصوصا هغو شرکتونو نه خصوصي نه چې په دې ورزش برخه کې موږ سره یقیني همکاري کړې ده مننه کوم.
د دوی دغه همکاري د دې سبب شوې ده چې د افغانستان زیاتره د ورزش هغه برخې چې که چېرې دوی همکاري نه وه کیدای شي موږ برنامې نه وای جوړه کړې د دوی په همکاري موږ دغه برنامې په ډېر ښه سرعت سره جوړې کړي دي نو راتلونکي کې هم غوښتنه ترې دا لرو چې په دې هیواد په کچه کومې سیالۍ چې دي یا د ورزشکارانو د وړتیاو په رابرسېره کولو کې کومې برنامې چې دي په دې کې له موږ سره همکاري وکړي او تر څو دغه برنامې په ښه ډول معیاري ډول سره موږ مخته یوسو موشواړی وایي د لوبغاړو په انتخاب کې له زیات دقت څخه کار اخیستل کیږي هغه لوبغاړی چې ښه وړتیا ولري نو هغوی به د ملي لوبډلې لپاره انتخابیږي د ده په خبره چې زیاتره لوبغاړي له غوره لیګ څخه انتخابیږي هغه امکانات چې موږ لرو د افغانستان شرایطو ته په کتو سره اوسنۍ بودیجې ته په کتو سره موږ خپل پوره هڅه کړې ده چې د لوبغاړو لپاره پوره اسانتیاوې برابرې کړو تر څو دوی تمریناتي کمپونه ولري ښه روزونکي ولري د هغوی تر روزنې لاندې کمپ ترسره کړي او په سیالیو کې ښې لاسته راوړنې هم ولري همدا ډول موږ کوښښ کړی دی چې د لوبغاړو په انتخاب کې هم پوره دقت وسي خصوصا ملي لوبډلې ته کله چې انتخابیږي او زیاتره دغه د ملي ټیم لپاره لوبغاړي چې انتخابیږي هغه د غوره لیګ نه انتخابیږي چې هلته د غوره لیګ کې شپږو لوبډلې لوبیږي د هر زون نه پکې لوبغاړي شامل وي بیا هغه د روزونکو لخوا تر تعقیب لاندې نیول کېږي څوک چې پکې ښه وځلیږي هغه بیا ملي ټیم ته انتخاب شوي دقت نه کار اخیستل کېږي په امکاناتو کې څومره امکانات چې موږ لرو کوښښ هم کړی دی چې هغه دوی ته په واک کې ورکړو تر څو دوی تمرینات هم ښه ولري او په نړیواله کچه کومې سیالۍ چې لري او که په سیمه کې چې تر څو هلته ښې لاسته راوړنې ولري نو د موږ له اړخه کوم امکانات په صورت کې پوره ډاډ دی دوی ته د والیبال د لوبې مینوالو ته چې هم په لوبغاړو په انتخاب کې دقت کېږي او څوک چې وړتیا ولري انشاءالله هغه به پکې راځي ځکه چې پروسه موږ داسې جوړه کړې ده چې د کلبونو ترمنځ سیالۍ وي بیا سره ترسري سیالۍ وي څوک چې په هغه کې ښه وځلیږي بیا د زون په سطح هغه لیګ کې کوم ټیمونه چې دي هغو کې ورته چانس ورکول کېږي بیا په لیګ کې دوی لوبیږي له هغه کارکردګي ته په کتو سره بیا ملي ټیم ته انتخابیږي نو انشاءالله چې دغه برخه کې موږ خپل پوره کار کړی دی د ملان میډیا درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې ځانګړې مرکه تر بیا او بلې مرکې مو زه نصرت الله خوشحال په لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ